السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د باجوړ ټولې ویډیوګانې ما وکتې، خو یو کاکا دې دا را سره وګورئ چې زوی ته غسیرې دي د هغه کمره وښوله. دا ویډیو به راسره لازم ګورئ ملګرو. زړه مې پې ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات پې درمن شوم. خو راځئ دا ویډیو ګورو، نو د ویډیو نه پې وروستو بیا خبرې کوو. ډاکټر د باجوړ نه اوچت چې 10 منټه مزل چې وکړو نو زما په هغه هلیکاپټر کې یو خوری دی چې په هسپتال کې هغه نوکر دی، هغه راته رینګ وکړو چې بهی بچی مو پات شي، تاسو واپس شئ. نو موږ رالو، هغه بچی مې روغتلی و د کور نه و، قیمه راله رالی، بس صفا ورته هم بسپاره د الله رضا به. خو زما ټولې دنیا ته دا میسج دی، ټول پاکستان ته مې دا میسج دی، او ټول پښتونخوا ته مې میسج دی چې د الله د رضا دپاره چې په کوم ځای کې م ګڼه لیدله، په کوم ځای کې م رش لیده، په کوم ځای کې م چې کوم دی جلسه جلوسونه لیده، د الله د رضا دپاره خپل بچي کنټرول کړئ، مې لېږئ. ما خپل بچي ته ډېر مینت کړی، مزه داسې ګڼې له مه ورځه، خو په زړه یې سوری کړم، په زړه یې سوری کړم. نن د هغه بیبي شته خو هغه نشته، هغه خپله بیبي دوباره ودلې ده چې د واده نه کور ته تللې ده، پلاره که واپس راله زما بچي خپله خوشحالي، خپله بیبي مو ونه لیدله، هغه د خوشحالۍ چې کوم او د هر کوم دوستانو لري وړی هر څه په ځای پاتې شو. زما بچی نن په تورو خاورو کې دی. زه دا میسج دنیا ته ورکوم، او خاص پښتونخوا ته چې زموږ د پښتونخوا بچي غرق شو، کله را باندې بلاسټینګ کېږي، کله را باندې ډرون حملې کېږي. د پنجابي په بچي ډرون حمله ونه شوه، د پنجابي په بچي بلاسټینګ ونه شوه، د پښتون بچی په هره خاوره غرق کېږي، که په خیبر ایجنسۍ دی، که په مومند ایجنسۍ دی، که په باجوړ ایجنسۍ. نن زموږ بچي چې کوم دی در په دیري کې دي، دا کو زموږ څخه خپل حکومت کوي او کو غیر راسه کوي، موږ ته هېڅ پته نه لګي. موږ عوام کمزور یو، موږ د څه نه خبر دي او ناخبر یو، بې تعلیمې یستو. د چا چې تعلیم هغه په دې خبرو ډېر ښه پوهېږي. زما دنیا ته دا ریکویسټ دی ټولې پښتونخوا ته چې د الله د رضا خپلو بچو ته نصیحت وکړه چې ګڼه دی له مه ورځئ، جلوسونه له مه ورځئ، جلسو له مه ورځئ، زما بچی ماله واپس کور ته رانغی. ملګرو دغه هغه ویډیو وه چې تاسو وکته، او څونه زما بچي چې ګوري، که کشران یې ګوري، که مشران یې ګوري، په منلو کې الله تعالی ډېر لوی خیر او برکت اچولی دی. بلکل یوې جلسې له، یو جلوس له، یو پروګرام له همداسې مزې په دې کې داسې هم شوي دي چې یو 3 ماشومان دي، د هغې وی له اوسه پورې وارثه نه دي پیدا. نو د خدای په خاطر بلکل دا څیزونه پرېږدئ او د خپلو مشرانو منئ، په منلو کې ډېر لوی خیر وي. او په دې خپل شعر باندې اجازت والم چې ستاسو د مینې محبت بلا محتاجه یمه، ستاسو د مینې محبت بلا محتاجه یمه، بغیر له تاسو که بادشاه یم نو بې تاجه یمه.